السلام علیکم ګرانو لیدونکو. نن د یو داسې موضوع سره ستاسې مخ ته راغللو چې د هغې موضوع ډیری ورونو غوښتنه کړې وه چې په دغه موضوع باندې باید بحث وشي او خبرې پرې وکړو. نو نن راځو زموږ د موضوع د اداري مراسلاتو د لیکلو پر وخت اصول مراعات کول. یعنې کله که موږ غواړو چې په یو اداره کې مکتوب استلام یا هم پیشنهاد ولیکو، کوم اصول پکې باید مراعات شي، کومې کړنې باید موږ مراعات کړو د یو اداري مراسلاتو د لیکلو پر وخت کې. نو یو څو اصول د موږ سره چې باید هغې ته موږ توجه وکړو او غواړو چې کله یوه لیکنه ترسره کړو نو د هغه پکې ټول باید مراعات شي. لومړی په یو مکتوب استلام یا هم پیشنهاد کې وضاحت موجود وي. که تاسې یو مکتوب کې یو موضوع لیکئ باید هغه ډیره واضحه وي او موضوع روښانه هم وي. یعنې داسې نه وي چې یو موضوع ګونګه وي، چاته پکې وضاحت نه کیږي، که هغه موضوع هغه کس ولولي یعنې هیڅ پوه پرې نه شي. نو تاسې باید کوشش وکوئ داسې یو مطلب ولیکئ چې په هغې کې ټول وضاحت باید موجود وي. که هغه په هره موضوع باندې بحث شوی وي باید ښه پوره روښنایي پرې واچوئ او پوره وضاحت ورته ورکړئ. دوهمه برخه بیا موږ سره بېطرفي ده. په مکتوب استلام او پیشنهاد کې باید بېطرفي واوسیږئ، یعنې هیڅکله د یو چا طرف مه نیسئ. مثال که چیرې تاسې ته رئیس ووایي چې دغه یو دوه موضوعات دي، یو دوه کسان ما ته رامعرفي کړه د یو موضوع لپاره، مثال یو بورس دی چې دغه د بورس لپاره یو دوه یا درې نفر تاسې رامعرفي کوي چې زه پکې یو وټاکم او هغه بیا لیږم. نو تاسې راځئ خپله ادارې ته او په اداره کې داسې یو مکتوب، داسې یوه لیکنه برابروئ چې درې کسه انتخاب کوئ، خو په دې دریو کسانو کې د یو کس په اړه باندې تاسې ډېر زیات تشریحات ورکوئ، خو د دوو نورو کسانو په اړه باندې بیا هیڅ معلومات نه ورکوئ، ډېر کم معلومات پرې لیکئ. نو کله چې رئیس ته همدغه معلومات ځي نو رئیس چې کله دا ټول معلومات ګوري او تاسې د یو کس په اړه باندې زیات معلومات ورکړي وي، زیاته لیکنه مو پرې کړې وي، نو رئیس وایي چې حقدار یې همدغه دی. نو دې ته ویل کېږي چې یو طرفي تاسې واغسته، یعنې د یو کس طرف مو ونیو. نو کوشش وکوئ چې په اداري مراسلاتو کې یا په اداري لیکنو کې تاسې باید بېطرفه واوسیږئ او د هیڅ چا طرفي خپله نه کړئ. نو که د ټولو په اړه باندې معلومات لیکئ باید ټول در سره یو شانته وي او یو شانته معلومات ولیکئ. دریم بیا موږ سره پکې د رازونو ساتل دي. زیاتره موضوعات موږ سره په اداره کې داسې راځي چې هغه د رئیس او د امیر ترمنځ وي، یا هم د رئیس او د وزیر ترمنځ وي، یا هم داسې په اداره کې د یو مدیر او د مامور ترمنځ وي چې دغه رازونه باید وساتل شي او دغه موضوعات باید د نورو سره شریک نشي. یعنې ځینې معلومات زموږ د ادارې داسې وي چې هغه محرم وي، باید چا سره شریک نشي. نو دې ته باید تاسې ډېره زیاته توجه وکوئ. هغه معلومات چې هغه رازونه راز وي پکې، محرم وي، د یو ادارې لپاره مهم وي، نو هغه باید تاسې خوندي وساتئ او هیڅکله یې د چا سره شریک باید نه کړئ. څلورمه خبره پکې موږ سره اخلاق دي. په اداري لیکنو کې چې تاسې هر کله اداري لیکنه کوئ باید اخلاق پکې مراعات کړئ. اخلاق په دې معنا چې کله د یو ریاست نوم لیکئ نو د ریاست نوم سره باید محترم کلمه، د قدر وړ کلمه، یا مثال د یو چا نوم اخلئ د هغې سره باید د ښاغلي کلمه، نو دغه موضوعات پکې باید ضرور مراعات کړئ تاسې چې دغه د نوم د لیکلو سره باید محترم وي، د قدر وړ وي، ښاغلی وي، دغه شیان پکې باید ضرور مراعات شي. پنځمه خبره پکې بیا موږ سره تشریفات دي. تشریفات په مکتوب کې ډېر ضروري دي. تشریفات څه ته ویل کېږي؟ د مثال په ډول که چیرې تاسې یو مکتوب یو ولایت ته، یو ځای ته یو ټیم معرفي کوئ، په دې ټیم کې در سره رئیس هم موجود دی، امیر هم موجود دی، مدیر هم موجود دی او ډرایور هم موجود دی. نو چې کله دا تاسې په خپل مکتوب کې لیکئ نو د مکتوب په شروع چې کله کوئ تاسې لیکئ چې دغه لاندې څلور کسیز ټیم زموږ تاسو ته در معرفي شو، نو څلور کسیز ټیم نومونه چې لیکئ هغه باید موقف په اساس وي. یعنې اول باید رئیس وي، ورپسې امیر وي، بیا مدیر وي، بیا ډرایور وي. نه داسې وي چې تاسې لومړی د رئیس نوم ذکر کوئ، دوهم ډرایور ور ذکر کوئ چې والا دا مشر سړی دی او دا سپین ږیری دی یا د عمر ډېر دی
او دغه پلانکې مدیر د دې امیر نه په ولا دا مشر دی د امیر باید لاندې ولیکل شي. نه، تاسې باید هغه اداري اصولو ته وګورئ. نو هغه تشریفات پکې باید مراعات شي. لومړی باید د رئیس نوم، ورپسې د امیر، هغې نه موقف په لحاظ باندې تاسې باید دغه ټولو نومونه او هغه شیان یې ولیکئ. بله موضوع پکې موږ سره شفافیت دی. هر کله چې تاسې اداري لیکنه لیکئ باید موضوع مو روښانه وي، شفافه وي، یو ګونګه موضوع نه وي. نو د شفافیت پکې ډېر لحاظ وکوئ، یعنې داسې نه وي چې هغه موضوع روښانه نه وي، څه سند داسې ښکاره خبره نه وي او تاسې په هغې کې لګیا یاستئ بیا په اداري لیکنه یا مکتوب پې لیکئ. نو موضوع مو باید شفافه وي، روښانتیا پکې وي او په هغې باندې بیا تاسې خپله لیکنه ترسره کړئ. بله خبره پکې موږ سره بیا د ثابت وخت لرل دی. هر کله چې تاسې یوه لیکنه کوئ، اداري لیکنه کوئ، مکتوب لیکئ، پیشنهاد لیکئ، استلام لیکئ، باید ثابت وخت پکې ولرئ. مثال په ډول که تاسې یو ادارې ته یو مکتوب لیکئ چې په یو ورځ کې د دغه شي په اړه ماته معلومات راکړه، خو تاسې ښه پوهیږئ چې دغه معلومات په یو ورځ کې هغه اداره نشي برابرولی، نو دا ښه کار نه دی. تاسې باید هغې ته ثابت وخت ورکړئ چې هر کله دغه موضوع هغه مربوطه شعبې ته ځي، هغه دغه کار په څومره وخت کې کولی شي. نو هماغه وخت وسنجوئ، کار ته وګورئ، هماغومره وخت پکې ورته قید کړئ. نو داسې نه شي چې تاسې هغې ته مکتوب ورولېږئ او هغه ثابت وخت پکې نه وي، یو کار په 5 ورځو کې کېږي، تاسې یې په 2 ورځو کې غواړئ، نو کیدای شي چې ستاسې مکتوب هغه ځان ته تسلیم نه کړي او بیرته یې تاسو ته راولېږي، ځکه چې دا په هغه 2 دغو ورځو کې بیا نشي ترسره کېدلی. بله خبره پکې باید مستند واوسي. هره لیکنه چې په اداره کې یو رسمي لیکنه تاسې کوئ هغه باید مستنده وي، یعنې یو سند ولري. که تاسې یو مکتوب لیکئ، د یو چا ته معلومات ورکوئ، باید تاسې سره سند موجود وي او د همغه سند په اساس باندې تاسې همغه لیکنه ترسره کړئ. یعنې که د یو مکتوب د لیکلو سند موجود نه وي نو دغه لیکنه ستاسې په رسمیاتو کې نیمګړې ده. نو کوشش وکوئ چې هغه لیکنه چې تاسې ترسره کوئ باید سند ولري او د همغه سند په اساس باندې تاسې لیکنه ترسره کړئ. بله خبره پکې موږ سره دلیل لرل دی. که چیرې تاسې یوه لیکنه ترسره کوئ، یعنې د مستند د سند لرلو سره باید هم تاسې دلیل ولرئ چې دغه لیکنه ما د دې شي په اساس باندې ترسره کړې. مثال یو 2 محصلین دي یا یو 2 کارمندان دي، تاسې غواړئ چې یو ځای ته یې معرفي کړئ او یو پکې انتخاب شي، نو دلیل ورته ولرئ چې دغه نفر په دغه اساس باندې زه غواړم چې معرفي کوم. اقتصاد نه دواړه فارغ دي، خو دغه یو پکې ښې نمرې لري، ښه کارکردګي لري، ښه تجربه لري، نو د دې په اساس باندې زه غواړم چې دغه نفر در معرفي شي. یا یو 2 میزونه پراته دي او تاسې غواړئ دا یو میز لرې کړئ، د دې بل ځای ته یې واچوئ، د هغه میز راوړئ په دې ځای باندې واچوئ، نو دا میز چې هلته انتقالوئ د دې لپاره باید تاسې دلیل ولرئ چې دا هلته ولې انتقالوئ او هغه ولې دلته را انتقالوئ. نو دغه 9 خبرې موږ سره په د اداري مراسلاتو د لیکلو پر وخت کې باید مراعات شي دا سره، چې هغه وضاحت دی، بېطرفي ده، د رازونو ساتل، اخلاق وي، تشریفات وي، شفافیت وي، ثابت وخت لرل وي، مستند وي او دلیل باید ورته ولرئ. نو دا زموږ د نن وخت ویډیو ستاسې د غوښتنې په اساس مو برابره کړه. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه، خو په اخره کې درنه د چینل سبسکرایب کول هیر نشي.